له فلم په شروع کې موږ یو ماشوم ګورو چې له هغې نوم کوین وي. هغه له مور خواته راغلی وي چېرته کې چې له هغې مور کار کوي. کوین خپلې مور ته یو چټۍ ورکوي کومه چې هغې ته په سکول کې میلاو شوې وه. دوی لږې شاندې خبرې وکړي او بیا له کوین مور ځي او هغه خپل کار شروع کوي. خو کوم ځای کې چې کوین ولاړ وي هلته کې یو سړی وي چې له هغې مور ته بدې ردې او کنځلې ورته کوي. ولې چې د کوین مور دې ته یو کار په حواله کړی چې په دغه سورنګ کې دننه لاړ شه او کار وکړه. کوین ورته وایي چې خپلې یارۍ لپاره ته چاته کنځلې مه کوه. او کوین دغه سړي نه تپوس هم کوي چې د دننه تلو نه یریږي او که څه خبره ده. دا خبره چې کله سړی واوري هغه ډېر زیات غوسه شي او ته وایي که ته دومره بهادر یې نو ته دننه لاړ شه. او کوین هم دغه سړي نه بیټرۍ والي او دننه لاړ شي. کوین چې دننه راشي دا عجیبه غونډه کې دیوال باندې لاس وخي او داسې معلومیږي چې دا خښته ده. خو کله چې دا دیوال ډېر زیات دا ټچ کړي هلته کې اور ولګي. او کوین چې لږ غونډه کې بر اوري هلته کې یو غټه بلا ولاړه وي. او دغه بلا خپلې لاړې دې په مخ باندې توکي او کوین ډېر ویریږي او بهر ته رامنډه کړي. د دغه لاړو په وجه د کوین په مخ باندې الرجي هم وشي او کوین دلته نه بهر ته روځي او خپلې مور ته او هلته کې خلکو ته وایي چې دغه ټنن کې دننه یوه غټه بلا ده. د کوین په خبره خو خپله مور یقین وکړي خو دا نور خلکو ته انکار وکړي او دغه کیسه معلومولو لپاره دا کسان دننه سورنګ ته راشي. بیا بیا دغه بلا شاته نه راشي او د خپلې خولې نه اور وکاږي او دغه خلکه ټول مړه کړي. او دغه اور دومره تیز وي چې دغه سورنګ ته بهار هم راځي او کوم ځای کې چې کوین او له هغې مور هم ولاړ وي. د دې مور په منډه ځي او خپل زوی هم په لیفټ کې کینوي او بره ځمکې ته راځي. خو دغه بلا وزرې هم وي او دا والوزېږي په هوا کې او د دې په لیفټ باندې اټیک کوي. په کوم لیفټ کې چې کوین او له هغې مور هم موجود وي. د دغه بلا په حملې سره کوین خو بچي خو له هغې مور پکې مړه شي. او دغه کیسه موږ ته په 2010 کې ښایي. او د دغه واقعه نه پس د دنیا په مختلفو حصو کې هم دغه شانتې بلاګانې را پیدا شوي وي او هغې ډېر زیات خلک مړه کړي وي او نقصان یې ورکړی وي تر دې پورې چې انسانان هم په دغه دنیا کې کم شوي وي. بیا به موږ په دغه فلم کې ډېر وخت ټایم ګورو چې هغه تیر شوی وي او کوین هم ګورو چې هغه اوس ځوان شوی وي. او دې نصیب دومره ښه وي چې دغه بلاګانو د حملې نه دا محفوظه وي او دا اوس په لندن کې ډېر کمو خلکو سره ژوند کوي. کوین د دغه ټولو خلکو مشر وي او دغه خلکو د ځمکې لاندې یو ورکوټی غوندې کې ښار آباد کړی وي. او دغه ټول خلک د بلاګانو نه پټ دلته کې ژوند کوي او یو ځای اوسېږي او دغه بلاګانو ختمي سوچ هم کوي. او دلته نه دوی اله بار ځي کله چې دوی ته خوراک پکار وي او دوی بار پټو ته ځي یا په هغه پټو کې دوی کار کوي. بیا کوین ته پته لګي چې دوی یو ملګری ایډي د دغه ښار نه بهر ته وځي. کوین په منډه ځي او ایډي منې کوي چې دلته نه بهر ته مه وځه کینې دغه بلاګانې به تا مړ کړي او به دې خوري. خو ایډي دې ته وایي چې زه به دلته نه په هر حال باندې بهر ته ځم او ورته وایي چې کله زه دلته کې ژوند کوم ما خپله ښځه او زوی وبېللو هغه مانه مړه شو ولې چې په دغه ښار کې خوراک ډېر زیات کم وي او زه نه غواړم چې زما نور بچي هم مړه شي. او ورته وایي چې زه بهر ښار ته ځم او زه خپلو بچو ته خوراک راوړم. کوین ورته وایي چې ته بهر ته نه شي وتی کله پورې چې موږ ته نور خوراک نه میلاویږي او ته به په دغه ښار کې په لږو خوراکو باندې ګزاره کوې. بیا موږ ایډي ګورو چې د کوین نه د ګاډي چابي پټه کړې وي او له شپې په ټایم کې څه خلک یو ځای کړي وي او هغې سره دلته نه تښتېږي. دغه ښار دوی د ځمکې لاندې جوړ کړی وي چې دغه بلاګانې په دوی باندې حمله ونه کړي. او دوی چې کله دغه پټو ته رارسي هلته کې د بلاګانو سایرن هم وغږېږي او دغه الارم په ښار کې هم غږېږي او د دې دا مطلب وي چې دا اوس خطره ده او دغه بلاګانو په انسانانو باندې حمله کړې ده. کوین چې کله دغه بلاګانو سره جنګ لپاره خپل یو ټیم تیاری دي ته پته لګېږي چې ایډي خپلو ملګرو سره دغه کلي نه بهر وتی دی. کوین ته چې کله دا پته ولګي هغه ډېر زیات غوسه شوی چې هغه د دې اجازت نه بغیر بهر وتی دي. کوین نه غوښتل چې دغه خلکو مدد وکړي خو بیا هم دا د دې مشر وي او په دې باندې فرض وي چې د خپلو خلکو حفاظت وکړي. او ایډي له هغې ملګري بچ کولو لپاره دا هغه پټو ته ځي. کوین بیا دلته کې څلورو طرفه اور لګوي چې دغه بلاګانې دوی ونه ګوري. اور لګولو سره دوی ته ډېر زیات نقصان میلاویدی شي او دغه ټول خوراک به وسوځېږي او دوی ته به هېڅ څه پاتې نه شي. او کله چې ایډي او له هغې ملګري دا اور وګوري نو دوی فکر کوي چې دغه اور د بلاګانو لګولی دی او دوی ته پته هم ولګي چې اوس دوی څوک هم نشي بچ کولی. په دغه اور کې دوی کوین هم ګوري او دوی ته پته ولګي چې دا خو کوین دی او راغلی دی موږ پسې. ایډي دا ټول کسان په خپل ګاډي کې کینوي او هغه ښار ته یې رسوي. خو دغه دوران کې یوه بلا په یو ماشوم باندې ور ولړکي او هغه مړ شي. کوین ډېر زیات خفه وي په دې ماشوم باندې خو دا ماشوم بل څوک نه بلکې د ایډي زوی وي او دا د ایډي خپله غلطي وه چې تللی نه تلو.
بل سره موږ ګورو چې د دې ښار ته ډېر زیات فوج راځي او هغوی سره ټینکونه هم وي او بیا د دغه قبیلې مشر یو د ټینک نه راوځي او هغه دوی ته وایي چې زه ستاسو مشر سره ملاویږم بیا دوی ته هلته کې کوین هم راځي او هغه وینزین سره ملاقات کوي او ورته وایي چې موږ هم دغه بلاګانې مړه کوو وینزین کوین ته وایي چې موږ هم دغه بلاګانې مړه کوو خو کله چې موږ دغه بلاګانو سره جنګ کړی وو زموږ ډېر زیات هتیار ضایع شوي دي او زموږ خلک هم مړه شوي دي دغه قبیلې مشر ورته وایي چې موږ غواړو چې ستاسو په کلي کې موږ پټ شو او موږ خپلې هتیار هم صفا کړو او دغه بلاګانو سره مقابلې وکړو او دوی مړې کړو وینزین د دغه خبرو یقین راوستلو لپاره کوین ته د بلا غاښ هم ښایي کوم چې دی یوه بلا مړه کړې وي او د هغې د خولې نه دغه غاښ روکاږلی وي کوین چې کله دغه غاښ وګوري په دې باندې یقین وکړي او بیا دوی ته اجازه ورکوي چې زموږ په ښار کې تاسو ژوند وکړئ په دغه قبیلې کې موږ ته یو جنۍ هم ښکارېږي چې د هغې نوم ایلکس وي او دغه جنۍ د هلیکاپټر یوه پایلټه هم وي کوین او له هغې ملګري دغه خلکو نه تپوس کوي چې تاسو دغه بلاګانې څنګه مړه کوئ دغه قبیلې خلک ورته وایي چې موږ د هلیکاپټر نه لاندې راټوکو او په دغه بلاګانو باندې سواره شو بل ځل کې موږ یو سړی ګورو چې په دوربین کې ګورو چې دغه بلاګانې یو ځل بیا په دوی باندې حمله کوي او په دغه ښار کې یو الارم وغږېږي چې دا ټول خلک په منډو شي د کوین د قبیلې سره دغه نوې قبیلې خلک هم دوی سره یوځای کېږي او مقابله کوي دغه قبیلې نه 3 کسان په موټرسایکلو باندې ځي او هلته کې ځان رسي کوم دی چې دوی ته پته لګي چې دغه بلاګانې به راځي بل خواته موږ په هوا کې الیکس ګورو چې هغه خپل یو ملګري ته وایي چې ته دلته نه جام کا چې دغه بلا تا پسې راشي او دا نور ملګري به هغه بلا ونیسي او یا به یې مړه کړي او بیا هماغه کس همداسې کوي او هغه د هلیکاپټر نه لاندې جمپ وخي او څنګه چې دغه بلا دې پسې راشي هغه کس خپل پیلاشوټ کولو کړي او هغې نه ډېر لرې لاړ شي او دغه هلیکاپټر نه بیا 2 کسان دې باندې جمپ کوي او دا نیولو کوشش کوي او دغه 2 کسان په دې باندې یو جال هم لړه کړي خو دغه بلا دا جال وشکوي او وتښتېږي او په دغه 2 کسانو کې دا یو کس هم وخوري او هغه دویم کس بره اسمانه لړه شي او په ځمکه باندې راشي او مړ شي او وینزین د کمپیوټر نه دغه بلا هم ګوري وینزین کوین ته وایي چې ته دغه غر نه لاندې راکوشه چې دغه بلا تا پسې را روانه ده او زه غواړم چې دا بلا دلته کې زه مړه کړمه کوین بیا همداسې کوي او هغه هلته نه راتښتي خو دغه بلا کوین پسې شي او هغه ورپسې شاته را روانوي د بلې قبیلې مشر وینزین په دغه بلا باندې حمله وکړي او هغه مړه کړي د کوین د قبیلې خلک هم ډېر زیات خوشحاله وي چې دوی دغه یوه بلا مړه کړه خو وینزین بالکل هم خوشحاله نه وي ولې چې هغې د خپلې قبیلې نه 3 کسان مړه کړو وینزین کوین ته یو حقیقت پلان ښایي او ورته وایي چې زموږ له اندازې په مطابق په ټوله دنیا کې دغه بلاګانو کې ښځې ډېرې زیاتې دي او صرف یو سړی پکې پاتې دی او که موږ هغه نر بلا مړه کړو نو دغه ټولې بلاګانې به په خپله سره ختمې شي او نه به په مستقبل کې نور بلاګانې پیدا کېږي وینزین د دغه خبرې مطلب دا و چې دغه خلک زموږ قبیلې ته راشي او موږ سره په دغه جنګ کې ملګري شي خو کوین دغه خبرې نه انکار کوي او هغه نه غواړي چې دې د قبیلې خلک مړه شي خو وینزین چې کله دا خبره واوري هغه د دې قبیلې خلکو ته پخپله ځي او ته وایي که موږ دغه بلاګانې مړې کړي موږ به یو ځل بیا بهر ته دنیا ته راوځي او موږ به بیا خپل ژوند چالو کړو او موږ به کله پورې دغه بلاګانو نه ویریږو دوی نه به پټېږو او دغه رنګي زندګي به تېروو خو کوین ته چې کله پته لګېږي چې وینزین د دې د قبیلې خلکه بړکاوی او دغه جنګ ته تیاری هغه ډېر زیات غوسه کېږي او دې سره جنګ شروع کوي خو په دغه جنګ کې وینزین دې نه ډېر زیات طاقتوري او هغه کوین رانیسي او ډېر زیات یې وخي په کوم معنی چې کوین ډېر زیات زخمي شي الیکس چې کله کوین وګوري چې هغه ډېر زیات زخمي شو او په دې خفه شي او دې ته څه دوایي روکاږي او له هغې به زخمونو باندې ایمه کوي بل سین کې موږ هغه ضروري ایسه ګورو کله چې هغه نر بلا دلته کې راشي خو دې نه پهله چې دغه قبیلې خلکه دا بلا مړه کړي هغه به دې باندې اور ولګوي او ډېر زیات خلکه ورته مړه کړي کوین او وینزین کوشش کوي چې دغه قبیلې کې واړه ماشومان بچ کړي په دې باندې دې د کلي خلک ډېر زیات وسوځېږي د وینزین د یو وړې غلطۍ په وجه باندې دې له قبیلې خلکه مړه شي او بیا د خپلې قبیلې خلکو نه معافیانې هم غواړي کوین هم د خپلې قبیلې خلکو حفاظت یې غوښتو او نه یې غوښتو چې دغه بلا یو ځل بیا راشي او دا خلکه مړه کړي کوین هم د وینزین خبره مني او دې ټول خلک یوځای کېږي او د دغه بلا مقابلې کوشش کوي په خپلې قبیلې کې یو هلک مشر کړي او ورته وایي چې نن نه پس د دغه قبیلې مشر یې او دا ستا ذمهواري ده او په خپله وینزین سره ملګری شي او هغه بلاګانو پسې لاړ شي او کله چې دې له لندن ښار منځته راشي د هلته کې ډېرې زیاتې بلاګانې ګوري او دغه بلاګانې راپاسي او خپلو کې یو بل باندې حملې کوي او خوري دې ټول هلته کې پټ ناست وي او دا ټوله کیسه ګوري بیا دې هلته کې هغه نره بلا ګوري چې راځي په کوم باندې چې دا وړې بلاګانې دا وګوري هغه دې نه ویرېږي او هلته نه پاسي او لاړ شي
په دا خبره باندې دوی ټول خوشحاله شي او دوی اوس دغه پلان کوي چې موږ به دا وړې بلاګانې نه مړې کوو صرف به دغه غټې بلا پسې کېږو او دا به مړ کوو خو دوی دلته کې یو مشکل وي چې دغه بلا ته به دوی څنګه ځان رسوي او یا به دا بلا دوی پسې څنګه راځي خو کوین دې ته و چې دغه کار زه تاسو ته کولی شم او زه د لندن ښار نه ډېر ښه بلد یم دا وینزن ځان سره یو غټ ټاور ته بوځي او خپله تې لاندې راکوزېږي الیکس منډه کوي او دغه بلا ځان پسې کوي او دا نور ملګري ورته هلته کې پټي خو دغه بلا چې څنګه خوله کولاوي او الیکس خوري برنه پې وینزن یو تیرماني بم را لړکي خو دغه بم د دغه بلا خولې کې لاړ نه شي په دې باندې خو څه اثر ونه شي او دا اوس نور هم ډېر زیات غوسه شي او بیا دغه بلا وینزن پسې راځي وینزن دې دلته کې یریږي نه او نه دې شاته تښتي بلکې په لاس کې یو غټ تبر وي او دغه بلا پسې برنه راټوپ کي خو بدقسمتۍ سره دا دغه بلا مړه نه کي او دا بلا راشي او وینزن وخوري او مړې کي او بیا دغه بلا نظر په کوین ماني پرېوځي او بیا د هغې پسې هم مخکې حرکت کوي کوین هم دې ته مخامخ ولاړ وي او هغه د خپل تېر کمانۍ نه دغه بلا په خوله کې یو بم لړکي کوم معنی چې دغه بلا هلته کې مړ شي او بیا دننه سین کټ کېږي او موږ څو میاشتې پس وخت ګورو چې په دغه لندن کې اوس یوه بلا هم نه وي او دغه خلکه هغه ورکوټي ښار نه بهر ته روځي او په دغه دنیا کې ژوند چالو کي او په اخره کې موږ الیکس او کوین ښه او دغه شانې زموږ دا فلم دلته کې ختم شي